بسم الله الرحمن الرحیم. باب صلاة العیدین. باب دا په بیان د لمونځو د دوړې عیدې شه. دا باب د عید الفطر و د عید الاضحی د احکام په بیان شه ده. د مقابل باب سره مناسبت دا ده چې په چا باندې جما واجب دو پیغه عید المزیا واجب ده، چونکه جما د فرض کې دله په وجه سره قوی دو، د عیدین المنز د فرض نه کې دله په وجه سره ضعیف ده، ځکه یې اولا احکام د جمعه بیان کړل. د عید المنز ثبوت په قرآن پاک سره د آیات مبارکانه ده، فصل لربک وانحر، است د خپل رب لمیز کوا او قربانی کوا. او نبی علیہ السلام د عیدین لمیز کو و اجماع یا ثابت دو چې د نبی علیہ السلام د زمانه نه ونسا ترنن راسا د عام مسلمانه د عیدین په منځ اتفاق روغلا ده. عید تا عید ویل ویای، عید د غودنا ماخوذ ده. غودن معنا ار واپس کېدل، بار بار ارتلل، چونکه دا مقدس ورځ یا هر کول بار بار ارسی، ځکه د دینوم عید کښېږدو شو. د عید الفطر لمینز په باره شه دا روایت روغلا ده چې سن 2 هجری شه مشروع شو او په دغه کول د شعبان په میاشت شه د رژه فرضیات یا روغای. دا بذل المجهود لیکلی دی. یستحب یوم الفطر ان یطعم الانسان شیئا قبل الخروج الى المصلى. مستحب دی د عید الفطر په ورځ چې سړی وخوري څه شی عیدګاه ته د تللو نه مخکې، ویغتسل، و دا یا مستحب دی چې دای ولامبېږي، ویتطیب، و خوشبویي ولګوي، ویلبس احسن ثیابه، و خپل کښل یخته وغوندي، ویتوجه الی المصلی، و دای عیدګاه طرف ته لوړ شي. په دغه عبارت شه مستحب امور وشال چې د عیدګاه ته د تللو نه مخکې څه شی خوړل، عموما چې خوښ شی وي لکه چوارې شلې، خجیره شلې وغیره، دغه رنګې غسل کول، خوشبویي لګول، دغه رنګې کښلي کپړې وغوستل چې کیمه یا د سړي سره موجودې وي، که نوې وي نوې، که بیا نوې نه وي، که سړی وي یا خو چې صفا وینځلې شوې وي. مسواک کول، سبو ملې په دا ورځ زوړې چیږېدل، عیدګاه ته د تللو نه مخکې د سرسیې ادا کول او د عید لمونځ په عیدګاه شه کول، په کیمې لیارې لوړ شي واپس یې شه په بلې لیارې باندې ارتلل، پیدل تلل. د سبو ملې لمونځ د دغه ورځې د خپلې محلې په جماعت شه کول، د شریعت موافق د خپل ځون کښلیول، نو دا داسې مستحب امور دي. ولا یکبر فی طریق المصلی عند ابي حنیفه رحمه الله تعالی، و تکبیر و نو یای په لیارې د عیدګاه شه چې د عیدګاه ته روان وي، په نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، و یکبر عندهما، و په نزد د صاحبین و تکبیر ویای. ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، و نفل و نکای په عیدګاه شه د عید د لمونځ نه مخکې، د عیدین د لمونځ نه مخکې نفل کول مکروه دي د احناف په نزد. که په کیر شه کوي او که په عیدګاه شه کوي، د احناف په نزد د عید لمونځ نه مخکې نفل کول مکروه دي. و د عیدین د لمونځ نه بعد د نفل حکم دادا چې عیدګاه شه د نه کوي او که په کیر شه بیا کوي، بیا درسته ده. دا عمدة القاری جلد 5 لیکلی دی. ویلي چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې نبی علیہ السلام د کیر نه ووته، خلک ته د عید لمونځ وکړو، و د مبارک و نه د عید لمونځ نه مخکې نفل کول، و نه د عید لمونځ نه بعد. دا د ترمذی شریف اول جلد حدیث ده.
فاذا حلت الصلاه پس سو وخت چې جایز شي لمیز د ارتفاع الشمس پر چې کېدل د میر سره دخلا وقتها داخل شو وقت د عید الموضوع الى الزوال تر زوال پره فاذا زالت الشمس خرج وقتها پس چې میر زائل شو میر وړه د مغرب طرف ته بیا وخت وته د عید الموضوع په دغه برات چې د عید الموضوع اولینای وخت او اخرینای وخت بیان کړ د عید الميز د میر ایوه نزه برابر ارچی کېدل نه ونسا د زوال نلش کی مخ چې وخت را صدا چنانچه د میر د نزه برابر ارچی کېدل نه مخشه چا کلمیز وک یا هغه درست نه د غرانګه د عید الموضوع په دوران شه کا میر مغرب طرف ته وښته یعنی زوال وشو به بیا المیز فاسد شو د عید الموضوع د فاسدېدل مطلب دا ده چې دا کیم المیز شد وکو هغه نو وشو البته د نفل الموضوع ثواب د په ملاويږي ويصلي الامام بالناس ركعتين والمیز و کای امام خلق ته دوا رکعتینا یکبر فی الاولى تکبیرۃ الاحرام وثلاثا بعدها تکبیر وو کو په اولینی رکعت سے تکبیرۃ الاحرام یو تکبیر تحریما وثلاثا بعدها ودری تکبیرنا ورسته د ایک تکبیر تحریمانا ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها بیاوه تلاوت کو سورۃ الفاتحه و یو سورۃ د دې سره ثم يكبر تکبیرۃ يركع بها بیاوه یو تکبیر وایي چې ایک تکبیر سره دای رکوع ته لوړ شي ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة بیاوه دای شروع کو په دوام رکعت سے په قرائت سره فاذا فرغ من القراءة پس هر کله چې دای فارغ شه د قرائت نه الحمد یا ویلا سورۃ یا ویل کبر ثلاثه تکبیرات درې تکبیرونه وایي وکبر تکبیرة رابعة يركع بها وتکبیر وایي سلام په ایک سره رکوع ته لوړ شي ويرفع يديه في تكبيرات العيدين او چګای خپل دواړه لوسینا د عیدین په تکبیرات شه په دغه برات سے صاحب قدوری د عید المنذ کیفیت او طریقہ بیان کړه د احناف په نسبت د عیدین د المنذ دا طریقہ دو چې په نیت داسې وکړو چې زه نیت کوم دواره کتا وجب المیز د کامیاب استر اختر سره د ټوله تقدیر د پورا د الله تعالی د حاضر موم پسه مخمد کعبه شریفه په لري ک دواره لوسینا وی غوږه ته چیکو الله اکبر وی یی لوسینا وی وټړي نو منا لوندې بیا وی ثنا وی سبحانك اللهم ولا اله غیرک رسا بیا وی امام درې زلا تکبیر وی او مقتدی و دغه درې زلا تکبیر وی و هر ځلوه د تکبیر ویلې سره غوږه راسا دواره لوس چیګای او به بیا لوسینا ارلالای او د هر تکبیر نه بعد و دمرا وقفه یا کوي چې په ایر سات شه درې ځله سبحان الله ویل شي بیا د دریم تکبیر نه د بعد لوس نه لای بلکې لوس تا ونسی لوس تا وټړي نو ملوند بیا و امام اعوذ بالله بسم الله خفیا ویای اغه نه بعد د سورۃ الفاتحه او یو سورۃ په جهر سره ویای اغه نه بعد و رکوع او سجدا او کی چیګوشي دوام رکعت سورۃ الفاتحه او یو سورۃ ویای اغه نه بعد درې تکبیرینا ودا سه وکړو چې څنګه د په پهلا رکعت شه کړی وي خو دغه شه دا فرق دا چې دریم تکبیر نه بعد و لوس نه تړي بلکې لوس ویل لای بیا و سلام تکبیر وکړو او ایک سراوی رکوع ته لوړ شي وکیل میز و پاغا خپل طریقہ پیرا کو د دو تفصیل مطابق دواړه رکعات شه نه تکبیری نشل شپږ زوائد دوا تکبیرات ته رکوع وته او یو تکبیر تحریما دا د احناف مذهب ده د امام شافعی صاحب څنګه دویلاس تکبیری نه دي د امام مالک صاحب امام احمد صاحب څنګه یویلاس تکبیری نه دي د احناف د مذهب دلیل حضرت سعید بن عاص رضی الله تعالی عنہ د ابو موسی اشعری او د حضرت حذیفه رضی الله عنهما نه پښتنه وکړه
چې حضور صلی الله علیه وسلم د عید الفطر و د عید الاضحی شه سمره تکبیرنا کول نو ابو موسی اشعری او تو فرمایل د جنازه غونډه سلیر تکبیرنا وی په عیدین شیا کول دا د ابو داود شریف جلد 1 حدیث دا د دغه سلیر زخه یو تحریمات او درې زوائد دي نو په بل رکعت شاه دغه شای درې زوائد شل ثم يخطب بعد الصلاه خطبتين بیا و امام خطبه کو د منځنا بعد دوه خطبه يعلم الناس فيهما چې خلک ته تعلیم ورکای په دغه دوه خطبه شه صدقۃ الفطر و احکامها د صدقه فطر و د احکام د منځنا د فرغتل نه بعد و امام دوه خطبه وی په منبر و ودارېږي او د دوه خطبه په میوس شوه دمر وخت راسا د اکشنیا چې سمره وخت د جمعه خطبه په درمیان شه سړی اکشنی د سلیر سره مذهب امامونه او د جمهور امت په دې باندې اتفاق تا چې د عیدین خطبه د منځونه د فرغتل نه بعد مسنون دو بیا د احناف او د موالک څنګه د منځونه مخشه کا خطبه ویلا بیا یا درسته دو اگرچه خلاف سنت و مکروه دو تی عیدین په خطبه شه و د تکبیر نه ابتداو کو په پهلا خطبه شه نزل الله اکبر ویای په دوامه شه و وزل الله اکبر ویای خطبه شه خلق ته دا تعلیم ورکای چې صدقه فطر په چا واجب دو چا د پورا واجب دو کلا واجب دو سمرا واجب دو و د کیم شینا واجب دو ومن فاتته صلاه العید مع الامام لم يقضها خو چانا چې پوتې شل میز د عید د امام سره جدای قضایی نر ګرځي کپو یو شهر شه د عید المیز وش او یو سړی په عید الموضوع شه شریک نشه بیا د دغه سړی په حق شه د عید الموضوع قضا نشته ویل چې په دغه الموضوع شه جماعت شرط تا د احناف مذهب په دوره مختار شه دالی کلا دا فان غم الهلال عن الناس پس کچره پټ هلال د خلکنا کمیاش پټشلا وشاهدوا عند الامام وشهادت وکو د امام څنګه برؤیت الهلال بعد الزوال ولیدل د میاشته د زوال نه ورسته صلی العید من الغد بدعید المیزو کو سبوتا فان حدث عذر مانع الناس من الصلاه في اليوم الثاني پس کچره پیش سو عذر چې معنی کړل خلق د منځنه په دوامه ورځ لم يصليها بعده د المیز نه کوي د دوامه ورځ نه بعد هلال د میاشتې په شریشه نواش پېژمای میشتو سه په باندې سولاله جاشه میاشت بلې د پیلا د دویل یا د درې ورځې میاشتې ته هلال یې صورت مسلې دا چې 29 رمضان باندې کا میاشت په ورځې شه پټاشلا فإن هم الهلال دوی نه سوچ تکایه 29 رمضان باندې کمیاشت پوریه دې شه پټاشلا سبوتا 30 رمضان دا خلک رجاونی ولا نو 30 رمضان په درشم رمضان باندې د زوال نه بعد خلک د امام څنګه د میاشت د لیدل گواہی وکړه او امام د دې گواہی قبول کړه ایسوی خلق رجا موتا کو ایش دو کو رجا د 30 رمضان په نیت نیولې و او ایس دا اتفاقاً یکم شوال شو ایسوی امام دوام ورځ خلق تلمیذ کو یعنی په 2 شوال باندې کا په 2 شوال باندې اس عذر پیش چې د عید المنذر نه خلق معنا کړل یا په 3 شوال باندې د عید المنذر کول اجازه نشته ده لہذا د دغه تفصیل نه د مولی مشلا چې د عید المنذر قضا شتا کچره امام و د قوم ټول نه پوتې شو یا په دغه صورت کې قضا شتا و چې یو کس نه پوتې شي بیا صورت کې قضا نشتا